دوستانو سلامونه مینه احترامات یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. دوستانو زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې درښایم چې موږ څنګه کولی شو د فیسبوک اکاونټ جوړ کړو یا د فیسبوک حساب څنګه جوړ کړو. نو طریقه یې ډېره اسانه ده. زموږ او ستاسو د ځینو هیوادوالو نه یې زده چې څنګه د فیسبوک اکاونټ جوړیږي، نو زه یو ډېره کوچنۍ ویډیو جوړوم چې وخت هم ډېر ونه نیسي او ژر خلاصه سي. ملګرو د دې لپاره چې تاسو د فیسبوک اکاونټ جوړ کړئ، تاسو لومړی باید په خپل ټلیفونونو کې د فیسبوک اپلیکیشن ولرئ، یعنې د فیسبوک کاریال ولرئ. دغه د فیسبوک علامه چې ده دا دوستانو تاسو خو نو ټول یې پیژنئ انشاءالله. دغه باید ستاسو په ټلیفونانو کې موجود وي چې بیا موږ وکولی شو چې د فیسبوک اکاونټ جوړ کړو. نو لومړی راځو موږ پر فیسبوک باندې کلیک وهو. دلته تاسو ګورئ ملګرو په دې ځای کې 3 دانې اکاونټ شته، یعنې مخکې 3 دانې اکاونټ دلته پکې خلاص شوي دي. که چیرې ستاسو په ټلیفونونو کې اکاونټ یا فیسبوک کې مو اکاونټ خلاص شوی نه وي، نو تاسو ته دغه 3 دانې چې دلته اوس په دا سر کې دي دا تاسو ته نه راوړي. د دې لپاره چې موږ تاسو وکولی شو اکاونټ جوړ کړو، دلته دوستانو په انګلیسي باندې لیکلي دي create your new Facebook account. موږ تاسو به پر دغه باندې کلیک ووهو، دغه ځای باندې create your new Facebook account. د لاګه څخه وروسته به پر نیکسټ باندې کلیک ووهو، بیا به الو ووهو چې اجازه ورته ورکړو، بیا به الو ووهو. لاګه څخه وروسته دلته ملګرو تاسو کولی شئ چې ورته خپل نوم او تخلص ورته ورکړئ. هر نوم تخلص چې تاسو جوړ کړی یا غواړئ جوړ یې کړئ، په هغه نامه باندې تاسو خپل نوم ورته تخلص ورته ورکړئ. مثلا زه ورته ورکوم احمد، تخلص ورکوم مثلا محمود. او لاګه څخه وروسته به تاسو دوستانو نیکسټ کوئ. کله چې مو نیکسټ کوئ دلته به خپل د زیږیدلو نیټه ورته ورکئ. هیره د نیمې ملګرو چې دغه ځایونه د زیږیدلو نیټه او دغه شان تاسو باید ورته دقیق ورکئ، ځکه چې که ځینې وختونه بیا داسې وسي چې ستاسو فیسبوک اکاونټ یا هیک سي یا پاسورډ ورک سي، نو په ډېر اسانۍ سره کولی شئ چې د دغه شانو په پیدا کولو سره تاسو ته خپل اکاونټ بیرته میلاو سي، یعنې تاسو یې بیرته لاسته راوړئ. نو دلته به اوس ملګرو موږ د نیکسټ بټن ووهو، یس به ووهو. له هغه څخه وروسته به دلته خپل جنسیت ورته غوره کړو، مثلا میل یا فیمیل، هر شی چې تاسو یاست. نیکسټ. له هغه څخه وروسته دلته ستاسو څخه دوستانو یو نمبر غواړي. هغه نمبر غواړي چې تاسو د خپل اکاونټ باندې جوړوئ، یعنې ځینې وخت ستاسو مثلا دغه نمبر چې دی دا که یو څوک کولی شي چې دغه نمبر په اساس باندې ستاسو اکاونټ هیک کړي، دلته به تاسو ورته یو نمبر ورکړئ. مثلا زه یو نمبر ورته ورکوم. له دې څخه وروسته بیا تاسو نیکسټ کوئ. دلته به پاسورډ ورته ورکړئ، مثلا هر پاسورډ چې تاسو ورکوئ ما داسې یو پاسورډ ورکړئ. خو ښه خبره دا ده چې تاسو داسې یو پاسورډ ورته ورکړئ چې هم توري هم سمبولي او هم حرفونه وي. دغه دوستانو دا د ایمیلونه زما په ټلیفون کې خلاص شوي دي، وایي تاسو دلته یو ایمیل ورسره یو ځای کړئ. که ستاسو په ټلیفون کې ایمیل نه وي دا نه درته راوړي، خو زه یې سکیپ کوم یا زه یې نه ورسره یو ځای کوم. دا دی اوس اکاونټ جوړ شو، فقط یې ساین اپ کوو. کله چې ساین اپ سي نو بیا به وګورو چې مکمل اکاونټ جوړ شوی دی. دلته دوستانو وایي تاسو دا پاسورډ اشتباه ورته ورکړی دی، یعنې ښه پاسورډ نه دی، سټرانګ نه دی. ما مخکې هم یادونه وکړه چې تاسو داسې یو پاسورډ ورته ورکړئ چې هغه ومنل سي. زه مثلا داسې یو پاسورډ ورکوم چې توري عددونه او ټول شیان مې سره یو ځای کړه، سمبولونه. اوس به زموږ اکاونټ جوړ سي، په کریټینګ کې دی. دا د ملګرو اکاونټ جوړ شو. دلته نور ځینې مراحل دي، هغه به مخته د هغه په اساس باندې ولاړ شو. دلته تاسو ته وایي تاسو دا پاسورډ خپل په تلیفون کې سیو کوئ. تاسو به ورته وایاست چې مثلا سیو پاسورډ. دا شان که ستاسو په ټلیفون کې نه وي تاسو ته بیا نه راوړي، وایي دا یې د یاداشت لپاره درته راوړه، وایي دا تاسو په یاد ولرئ. موږ ورته چې صحیح دی. ستاسو اکاونټ کنفرم کوم، نیکسټ به ووهو.
دلته تاسو کولی شئ ملګرو چې ورته خپل د پروفایل عکس ورکړئ، دغه چوز فرام ګالري ووهئ یا ټیک بوټو ځای پر ځای عکس واخلئ او یا که اوس نه کوئ دا د سکیپ بټن به ووهئ، سکیپ کوو یې. له هغه څخه وروسته دلته تاسو ته وایي چې یو 5 ملګري ماته اډ کړئ. ستاسو چې هر 5 ملګري خوښ شي تاسو کولی شئ چې ورته اډ یې کړئ ورسره او یا دا هم سکیپ کړئ هر رقم چې ستاسو زړه وي. که یو ملګری اډ کړئ هم ستا خوښه ده، که نه اډ کړئ هم ستا خوښه ده. نو دا د ملګرو اکاونټ جوړ شو، طریقه یې اسانه ده، هیڅ مشکل نه لري. میسنجر هم په اتومات ډول ورسره جوړیږي. دلته تاسو کولی شئ چې بیا خپل ملګری پیدا کړئ او ورته ریکویسټ وکړئ. مننه دوستانو، هیله ده چې پوه شوي به یاست او که کوم ستونزه مشکل وي نو بیا په کمنټ کې راسره شریک کړئ.